وای هغه د مار ګیم والا یاده چې د ورځې 1500 نفر وایي میکانو ده خدای دې دای خوار نه کړي هغه ګیمونو والا ده مخکې د مار ګیم کو اوس هغه پبجي کوي نو هغه کې کسه لرې که هغه نو چې شاید هغه لوده هغه حزبیان ورسره یو ځای سوي دي خبرې فهمیدي حزبیان هم وروره ګوله داسې پرتګاک ته لاس اچوي چې هغه مخکې نه شکېدلی هلکه یو مضبوط شی ونیسئ چې د چا خبره داسې شي پورې زانګي چې هغه په خپله په دیکه باندې نو حزبیانو بېچارهګانو نن لار ورکه د الله د دوی هلاک او تباه کړي ابېګا یې وویلې وایي هزه وایي دا ګلبدینو چې خلکو ته جهاد وښود کنې د مونږ د بچیانو او د نسلونو نومونه به رامسنګ او کرملین سنګ مال نو قسم به خدای که خو دغه خو جهاد نه ده کړی جهاد خو هغه وخت مدرسې کړی علماو کړی ده د جهاد غږ یې کړی ده او له پانتون او له دې نه مال اپلات یې مه ولئ هغه وخت مو علما په شهادت رسول د جهاد په وخت کې مشران مو په شهادت رسول او اوس هم هماغه دنده وه د عیش سره تاسو تړون وکړه بوش سره تاسو ټلون وکړه بلیک واټر سره تاسو وکړه ظهور هم لکه شیطان په لغمان کې وکړه او راجیک سوی دا جګړه مو نامقدسه جګړه بلله زوی دې چې تر اوسه پورې په اروپا کې لوڅه کونه ګرځي هغه دې هم راجیک سو په طالب تاخت و تاج کوه لیکن امریکایانو واښه درته وانه چول نو بیرته بیا 180 درجې او دا د تړون خبرې چې کېږي تړون مړون نسته چا سره او د مونږ په خلاف چې هر څوک خپل اسټډیو استعمالوي د کټپیس جواب په سوک باندې ورکوو لاس د اخلاص وي اکسپایر ټوپک ماران هغه خلک چې د افغانانو ارمانونه د جهاد ارمانو باندې داري وکړل هغه هېڅکله د جهاد نمایندګي نشي کولی هغه په اصطلاح جهادي رهبران بیا وایم چې د امریکانو په غېږه کې رزق کوه رزق خوړه همدغه د دوی قمندانانو قمندان جنرال همدرد جمعه خان همدرد څوک و څومره افغانان د امریکانو سره په شریکه په شهادت ورسوه د معارف وزیر وردک څوک و فاروق وردک دا اوسنی د جهاد د جلال آباد والی دا حزبی نه ده تاسو خو په هغه وخت کې غوڅ اکثریت وزارتونه د حزب د ګلبدینو او بیا په رهبر مو په جهاد کې لګیا او دا څنګه جهاد ده هلته حزب مو په سنګر کې بیا وکړه چې موږ روسان په زوره ویستلي موږ تړونونه نه دي کړي روسانو تاسو روسان نه دي ویستلي تاسو د شمشتو په کیم کې پاپړ خرڅوه مجاهدینو جهاد کوه تاسو د همغه مجاهدینو په ارمانونو باندې دارې وکړلې زمن مو تر کولاب او تر مسکو او تر فرانسې او تر اروپا لوڅې کونې ورسولې لورګانې مو د امریکا سفارت ته ویوړلې عذرونه مو کوه موږ داسې سوله نه غواړو قسم په خدای چې داسې سوله چې ګلبدین کړی چې طالب مشران یې وکړي چې په همغه ورځ باندې زه ترېنه بېزاري اعلان کړم زه مړې سترګې په کابل کې نشم ګرځېدی زه به اوچتې سترګې ګرځم نیغې سترګې به ګرځم د شهیدانو له ارمانونو سره به موږ ځو موږ به د دې ولد د مجاهدینو د وینو له ارمانونو سره کابل ته ځو موږ به له لنچرو له راکټونو سره کابل ته ځو مړې سترګې له معاهدې سره نه ځو زه داسې نه ځم چې د ما مشرانو ته دی په ډالرو باندې یو بلډینګ ونیول سي او زه له کابل مزدوره اداره ومنم انتخاباتو ته لاړ سم انتخاباتو کې تا خپل حیثیت ولید 15 رایې دې ګټلې وې تر تا شم لوګری ډېر ښه و ګلبدینه چې هغه درېدلی وای 1000 رایې خو به یې ګټلې وې لیکن هر وخت چې د طالب په خلاف باندې لګیا یې د جهاد ټیکهداري د ګلبدین نه ده نن یې په صفا الفاظو درته وایم جهاد د افغانستان مظلوم ملت کړی ده جهاد د ما او د تا پلار کړی ده جهاد د ما او د تا مشرانو کړی ده نه تنظیمونو همغه وخت کې د ګوتو په شمار 2 او 3 مبینه چت دي سوریکو لږ صبر ورته دا نیازي ته ووایه چې پرونه ډزې کولې چې 15 به یې وژلي هغو ته ووایه هر خاین هر غدار هر مردګو چې سر راجګوي حزبیانو به خپل غیږ ته نږدې کړي د طالب په خلاف باندې استعمالوي معاهده د څه شي معاهده مو در سره کړې ده زه طالب نه یم زه له طالب نه نمایندګي نه کوم د یو عام افغان په صفت وایم ګلبدین د مونږ قاتل ده د ما کور یې ورار کړی د ما خو صرف شهادت رسولی شهید مولوي نصر الله منصور سره په یو موټر کې مولوي زفتو خان د ما خو سر ده د هغه وینې زه تا ته نشم بخلی خدای دې وکړي چې طالبان یې در بخي که نه بخي خو دومره وخت مو نه درتیلی لیکن ته چې د طالب په خلاف باندې
یو مار ګیم والا راولي او په خپل سټډیو کې د طالبانو توهین پې کوي او د امارت اسلامي د مشرتوب القابونه ورکوي. بیا د دغه ایکسپایر ټوپکمار همدغسې ټکوم. دا ګلبدین چې اتانور به ورته پیغورونه ورکوي چې دخترای ته به سفارت امریکا بوردي. خبردار د موږ مشرانو پسې به خبرې نه کوي. د موږ سرې کرښې سرې دي. صفا او پوسکنده درته وایم چې تاسو د شهیدانو په ارمانونو دارې کړي دي. تا خپل زوی لکه چاکلیټ ته چې 14 پوښونه ورکړي داسې د ساتلی، لیکن د خلکو زمن د روسانو د ښکېلاک په وړاندې شهادتونه ورکړي دي. هغه جهاد مقدس جهاد، لیکن تا د مجاهدینو د شهیدانو د کونډو یتیمانو په ارمانونو متیازې وکړلې. ته وې چې کابل د په کنډواله بدل که، ته وې چې د موږ 6,000 چاینا ټانک د کباړ که ګاونډي هیوادونو ته، ته وې چې د موږ 400 تیاري د کباړ کړې، ته وې چې د بالایسار ماڼۍ د په کنډواله بدل که، ته وې چې 15,000 کابلیان د شهیدان که. د تا وحشتونه وجود د منځه وړي ده، اردو د افغانستان. شاهین صاحب لطفا مهرباني، ته وې چې دا ټولو بدبختیو ته د لار هواره کړله. ځکه نور تنظیمونه ګرام بولي، هغوی په خپلو منطقو کې ګرامو. د ما په منطقې کې په لوګر کې حزبیان غټ اکثریت درلوده، په هر یو کیلومتر کې د پاټک اچولی. هلک د هلک ته نکاح کوه، د خلکو ناموسونه مو لوټل. طالب تا مجبوره که چې اسلحه راواخلي، طالب تا خاین مجبوره که چې په مقابل کې دې ودرېږي، له دې ملت نه د دفاع په خاطر باندې وینې توی کړي. ته وې چې جومات او مدرسه د یتیم که، ته وې د ټولو بدبختیو عامل وګرځېدلی. که ته شرعي نظام دی راوستی وای، په سید رازمۍ د غاړه ویستلی، د دوستم په سرګروپۍ د غاړه نه ویستلی. ته وې چې له دوستم سره د ایتلاف وکړه، ته وې له داعش سره د ایتلاف وکړه، ته وې چې له ګیلام جامو سره د ایتلاف وکړه، له هزارګانو سره د ایتلاف وکړه، له مسعود سره د ایتلاف وکړه، له رباني سره د ایتلاف وکړه. د طالب په مقابل کې تر وروستۍ سلګۍ پورې ودرېدلی، لیکن له خپل منافقت او رضالت نه وانه وختلی. نور مونږ نشو کولی چې د شهیدانو په ارمانونو لوبې وکړو. یو خاین، یو قاتل، یو کوتاه طریق د ټولو بدبختیو جرړه، د ټولو بدبختیو مور جنایتونه پټ کړو. زه من حیث یو افغان نور نشم کولی چې دا وزغمم چې د یو خاین، د یو پاټکي په جرمونو باندې پرده واچوم، ولو که سبا وجل کېږم. خیانت مو کړی، له جهاد سره مو خیانت کړی، د شهیدانو په وینو مو متیازې کړي دي. دا تاسو وایي د جهاد ثمره ماته راوښیه. د روسانو د وخت د جهاد ثمره د کابل رانول شو، د کمونیزم او د سرو لښکرو ماتول، د خلکو په ناموسو د اړه اچول سو، د کمونیزم ماتول، د سرو لښکرو ماتول، هغه ظلمونه فشیرون د اسرائیلو صدر اعظم نه وکړي، تاسو وکړل. تاسو وایي چې افغانان مو په تله تلل پیسې مو ته اخیستې. تاسو وایي چې د زرداد په نوم مو سپی جوړ کړی و، له خلکو نه د خلکو ناموسونه یې داړل. تاسو وایي چې هلک مو هلک ته نکاح کوه. ورسئ د زرداد هغه کړي انټرویو خو واورئ چې هغه څه وایي. دې ته د دې ټولو جرم و جرایمو درس او تدریس چا ورکوه؟ هغه وایي چې ما د حکمتیار له خوله مې غلطه سوه، د ګلبدین بغیر اجازې ما سرګټ نه سو وهلی. دومره لوی جرمونه یې بیا څنګه کول؟ خو تا اجازه ورکړې وه. ته وې چې د علماو په سر د له وروستو نه ګزارونه کول. نور د دا سپي په سوشل میډیا کې درو تړه، له هر مایک نه چې د تا طرفداران راځي او په طالب مشرانو ګزار کوي، مونږ ته د زغملو نه ده. زه من حیث یو افغان د یو طالب خواخوږي، هغه درد چې د فدایانو د اشتهادیانو د ما په زړه کې ده، خاینانو ته دا اجازه نه ورکوم چې د مونږ په شهیدانو باندې هغه وکړي. او که دغسې ارمانونه چې د روسانو د جهاد نه وروسته پاتې سو، خدای مکه خدای مکه خدای مکه د طالب له جهاد نه وروسته پاتې کېږي، طالب د ما مشر نه ده. راسئ شخصیت پرستی مه کوئ، راسئ دین پرستی وکئ، اسلام پرستی وکئ. سبا که د امریکانو تر وتلو وروسته د 9مې لسیزې تکرار کېږي، طالب د ما مشر نه ده. که د 9مې لسیزې تکرار د امریکانو له وتلو نه خدای مکړه خدای مکړه وروسته کېږي، زه د طالب ملاتړ نه کوم. د ما مشر به د امریکانو تر څنګ ولاړ وي، د ما د طالب د تنظیم قمندانان به له امریکانو سره په چاپو کې ګرځي، زه به له طالب نه ملاتړ کوم. کله و حاشا دا کېدونکی نه ده. تر پرونه چې مجاهد و د روسانو په خلاف و رهبر مې و،
لیکن چې خاین سو د افغانانو په وژلو په ورانولو کې لاس رهبر مې نه ده. غلی شي کنه بیا موږ څه به ووایه؟ د طالب کوم جنایت داسې ته ماته ووایه؟ طالب څه معامله کړې چې ته به د طالب حقایق ووایه؟ نور موږ چاته اجازه نه ورکوو. په سوشل میډیا کې موږ له طالبانو نه هیله او ارزو همدا ده چې خپل دښمن وپېژنئ. هغه څوک چې نه یې داعش پرېښوده، نه یې امریکایي پرېښوده، نه یې بلیک واټر پرېښوده، نه یې CIA له هر چا سره یې تړونونه د طالب په خلاف وکړه. د اربکیانو اکثریت قمندانان د همدغوی دي. دا چې پرونې حافظان د قرآن په د خوله خوله په مرمیو ویشتل د همدغه حزب پورې تړاو لري. زه د خپل ولایت درته خبره کوم، سلګونه اربکي قمندانان د ګلبدین پورې تړاو لري. جمعه خان همدرد څوک و؟ دا اوس د جلال آباد والي اوسنی چې ټاکل سوی ده دا څوک ده؟ وردګ د معارف وزیر څوک و؟ لسګونه دغه اسدالله هغه دغه بل خاینې، دا ټول د حزب قمندانانو. خو چې مونږ د افغانیت او د اسلامیت په خاطر د دې په خاطر چې صلح ته 2 قدمه وړاندې لاړ شو، د تاسو په جرمونو خاورې اچو، د مونږ بدبختي ده، دې ته مو مجبوره کوئ نور. او دا هم درته وایم چې مستند فلم د تاسو د جنایتونو زه بیا جوړوم، چې کوم وحشتونه مو کړي، هغه خلکو چې کورونه مو وران کړي دي، هغه ټول بیا په دغه هغه کې راولو. مه کوئ. مونږ د دې په خاطر باندې چې له روسانو سره مو جهاد کړی او د پردې تر شام له امریکانو سره ښه کړی او مخامخ مې یو څه کول تګاو استشهادي و. دا چیرته دې کړي استشهادي؟ په ټول د 18 کلن د امریکانو په اشغال کې د یو ډز د حزبیان راوښي چې په امریکانو یې کړي، غیر له دې چې طالب داعش سره اختلاف، CIA سره اختلاف، ملیشو سره اختلاف، هر څه مبراله دي راغله لکه شیطان په لغمان کې ظاهر شول. خو مونږ نه وایو، غږ نه کوو. نور تاسو هم داسې مه کوئ. اول گزار دی په طالب باندې دا نامقدسه جګړه، طالب راسه زه تسلیم سم ته ولې پاتې، راسه د سولې خبرې. اوس پار تلویزیون کې ناسته لکه ښځه غوندې زاړې، ولا حکومت ما سره ناجایز وکړي، حکومت د سره مځکې دې غوښتې، قرارداد دې ورسره کړی، غلاوې د هر څه اردو به راکړي. او دا تاو نه لري ما مجاهدین دې په اردو کې مدغم سي. مجاهد او اردو، مجاهد او امنیت ملي، مجاهد او استخبارات. زه لا په دې شک یم چې هسې نه ټرمپ د حزب غړیتوب ونه لري، زه لا په دې شک یم چې پوتین د حزب غړیتوب ونه لري. دومره منافقت، دومره شیطانت، الله مو ذلیله که.